د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو کارمندانو د تخنیکي زده کړو لپاره د روزنیز مرکز ودانۍ د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت د ظرفیت لوړونې امیر داود بخشي وویل دغه ودانۍ د تیرې ادارې پر مهال د نړیوال بانک په مالي همکارۍ د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت کارونه شروع شوي وو چې تر لږ ځنډ وروسته یې کارونه ودرېدل. د اسلامي امارت له راتګ سره یې درېدلي کارونه بیرته پیل شول چې اوس مهالي کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. با کمک مالی بانک جهانی به ارزش تقریبا 3 میلیون دلار کارش آغاز شده و در سال 2020 ای به اکمال رسید، ولی به اساس تحولاتی که آمد و تغییراتی که در سطح جهان رونما شد نسبت کووید 19 و مشکلات دیگه که بود، این پروژه قسمه که لازم بود فیز دومش تطبیق نشد. همدارنګه هغه بخشي زیاته کړه په دغه روزنیز مرکز کې د برېښنا شرکت اړوند کارمندانو ته په تخنیکی برخو کې زده کړې ورکول کیږي ترڅو د برېښنا اړوند تخنیکی ستونزې پر وخت حل او لمنځه یوسي. په خبره یې پلان لرو چې په راتلونکي 3 کلونو کې 4,000 کارمندان جذب کړو او په یاد مرکز کې په مسلکي ډول وروزو. در طی از این ما پلان داریم که در حدود تقریبا در 3 سال آینده 4,000 کارمند برېښنا شرکت ما در بخش ارتقای ظرفیتشان و انکشاف مهارت‌هایشان کار بکنیم. خاطر از این که ما در بعضی از بخش‌های تخنیکی برېښنا شرکت در موارد سر می‌خوریم که بجز از خود کارمندای مجرب و با تجربه برېښنا شرکت په ورته مهال د افغانستان د دولتي شرکتونو د اتحادیې رئیس مولوي احمد جان بلال وویل ورځ تر بلې افغانستان د خودکفایۍ په برخه کې ګوټلي ګامونه اخلي. په وینا یې په راتلونکي 2 ورځو کې به د ډبرو سکرو په مصرفېدو سره د برېښنا د تولید یوه برخه پرانیستل شي چې دا کړنه به افغانستان د برېښنا په برخه کې تر ډیره بریده خودکفا کړي. د برېښنا په برخه کې یو بل نوی زیری چې زه غواړم یادونه دلته وکړم هغه دا ده چې موږ ځینې ورونه ځینې مسؤلینو په یو پروژه باندې کار شروع کړی وو چې هغه لله الحمد امتحاني دوره یې په کامیابي سره وازمویل سو. ان شاء الله په ډیرو لنډو ورځو کې به افتتاح هم وشي. هغه دا و چې دوی د ډبرو سکرو له لارې ډبرو سکرو چې ګاز جوړوي په ګاز باندې بیا هغه د برېښنا توربینان یا په اصطلاح جنراتورونه چلول کیږي چې دا یو تر ټولو ارزانترینه انرژي د سیمه ترلاسه کولای شو. لدی وړاندې په همدې مرکز کې 25 تنه کارکونکو ته د تخنیکی اساساتو په برخه کې لسورځنی زده کړې ورکړل شوې چې اوس مهال په همدې روزنیز مرکز کې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 8 تنه کارکونکو د برېښنا په تخنیکی زده کړو بوخت دي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.